ستړي مشي درنو قدرمنو کتونکو پروګرام نیوز آر سره زه مبارک علي ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او ما سره زما همکاره سمیرا خان. ډېره مننه. څنګه مبارک شکر دی الحمدلله ډېره مننه. کتونکو نن دا خپرونه تاسو ګورئ زمونږ د ای وی ټي چینل اسلام آباد مرکز نه او د نور کله په شان په دې خپرونه کې مونږ ستاسو لپاره د یو څو موضوعاتو انتخاب کړی دی د نن ورځې او د نن هفتې د مناسبت سره. نو اول به دغه سرلیکونه تاسو ته وړاندې کړو، بیا به د هغې نه پس په هغې خبرې کوو. نو اول تاسو وګورئ دا سرلیکونه. پاکستان د کابل حملو په سختو ټکو غندنه کړې. د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل وایي چې پاکستان ته کابل حملو کې په انساني زیان سخت افسوس دی او د متاثره کورنو سره همدردي لرو. د افغانستان سرخار کابل په ششدرک سیمه کې 13 ورځې 2 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې تر دا دمه د شهیدانو شمیره د 15 نه هم زیاته شوې ده. په دغه کې 9 خبریالان هم شامل دي. کوټه کې د هزاره قبیلې درنه نن په 4مه ورځ هم روانه ده. تېره شپه د کورنو چارو وزیر احسان اقبال او مظاهرچیانو ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي او مظاهرین د خپلو احتجاج ختمولو نه انکاري دي. وایي چې تر څو آرمي چیف نه وي راغلی د هغوی دا احتجاج به روان وي. د سیلګرۍ سیزن راتلو سره سم خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې کې د کرپشن بازار ګرم شوی او د محکمې کارکردګي د 0 برابر ده. د تحریک انصاف چیرمن عمران خان او تبدیلي حکومت هم د سیلګرۍ د محکمې په کرپشن نه یوازې خاموشي خپله کړې بلکې الټه کپتان د محکمې د کارکردګۍ ستاینې هم کوي. او پاکستان په شمول نن درسته نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ نمانځلې کیږي. د ورځې نمانځلو مقصد د هغه مزدورانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي کومه چې په شکاګو کې د خپلو حقونو لپاره قربانۍ ورکړې وي. جی کتونکو دا دي زموږ د نن ورځې موضوعات. 13 ورځ په کابل کې ډېره خونړۍ پیښه وشوه بلکې په کابل کې چې څومره هم ځانمرګي بریدونه کیږي نه صرف په کابل کې بلکې د افغانستان یا د پاکستان یا په دې سویلي ایشیا کې په درسته نړۍ کې چې کومه مواقعه کیږي د خفخانه او د غندنې وړ وي. خو 13 ورځ زمونږ په حیثیت خبریال لپاره زمونږ لپاره دا ډېر زیات د غم او د سوک خبرو، ځکه چې په یوه ورځ باندې 9 صحافیان 9 جورنالستان په یو پیښه کې په کابل کې او یو د بی بی سی رپورټر احمد شاه دا په خوست کې کومه چې د پاکستان سره تړلې ضلع ده د افغانستان هلته دا پیښه شوې ده چې د نامعلوم تنانو په ډزو کې احمد شاه په حق ورسېدو. نو دغه رنګه په یو ورځ کې 10 خبریالان او دې نه علاوه 13 خواوشا کسان دا 13 ورځ په حق رسېدلي دي په کابل کې. سمیرا ویری سیډ، لکه نه صرف دا چې د دهشتګردۍ یو پیښه ده بلکې په دې کې زموږ د صحافتي ورورولۍ یو ډېر لوی زیان شوی دی. ثابت موږ به ویلو چې هاف اف ا جنریشن لکه چې کومه صحافیانې ډېر په سختو حالاتو کې هغوی صحافت کوي او 9 تنه نخست پیزلي جرنالستان چې په هغه کې د اف پی د ای پی او د نور چې کومه عالمي ادارې دي د هغې جرنالستان کومه چې د افغانستان رینون جرنالستانو د افغانستان یو پوزیټیو مخې ښودو درستې نړۍ ته هغه د منځه لاړه. نن په پریس کلب اسلام آباد کې د هغوی لپاره هم یو تعزیتي دستوره شوې ده. په ټول پاکستان کې خبریالان غمجن دي. په دې باندې خپل کومنټ ماته راکړئ. درڅو ډېره غمجنه خبره ده د صحافیانو لپاره. بالکل دې کې هېڅ شک نشته مبارک چې ډېر د غم او ډېر د افسوس خبره ده. خو ټولو نه مخکې به زه تاسو سره د دې یو چې کوم ډېر امپورټنټ فیکټر یو ډېر امپورټنټ اسپیکټ دی هغې باندې به خبره وکړم. دا اخکرز د مبارک چې هغې په هکله به مونږ همیشه افغانستان سره خبره کوله په آن ټیبل چې دا سوسایډ اټیکس تاسو خبره کوئ، تاسو پاکستان ته په دې هکله پیغورونه هم ډېر راکوئ انټرنیشنل فورمز باندې. لایک if I talk about UNGA, if I talk about trilateral summits چې هغې کې د امریکا د افغانستان او د پاکستان به همیشه هغې کې به غونډې روانې وي. هغې کې به د افغانستان طرف نه یوه خبره کېده چې سوسایډ اټیکس چې دي هغې د هغې مخنیوي لپاره پاکستان یو اقدامات نه کوي، پاکستان هغې لپاره سټیپس نه اخلي. نن دا اخکه مصیبت دی، اخکه بلا ده چې هغه افغانستان کې هم ده او ډېره موده نه ده چې زه د دې تاریخ په حواله خبرو کوم. نو زما خیال کې د خودکش حملو چې کومه هیسټري ده هغه پاکستان نه مخکې افغانستان کې شروع شوې ده. داسې خو مخکې نه وه د فلسطین کې به کېدله یا تاریخ ته ځین خو کامیکازي بالکل خو لکه خودکش چې کومه ده ځانمرګي یا سوء قصد چې ورته وایي دا د دې تاریخ او سوسایډ اټیک چې کومه دی په دې هکله صرف پاکستان یوازې ذمهواره نه دی. نن هغه اټیک شوی دی چې هغې په هکله توم حیران او زم حیران یم چې دا څنګه وشو، څنګه طریقې سره دا پلان کړې وه، چا پلان کړې وه، د دې مقصد څه دی، د صحافیانو وجلو څه مقصد کېدی شي. دا چې کومه ده واقعه که ته اګزیکټلی ووایې نو دا ششدرک سیمه ده د نیټو هیډ کوارټر سره نږدې
هلته موټرسایکل سور راغی هلته چاودنه وکړه او مقصد هم دا و چې دغلته اوس خلک راغونډ شي او هغه سره کیمرا هم وه کیمرا هغه د یو صحافي په ګیټ د صحافي په ګیټ اپ کې راغی او لکه مقصد هم دغه دیو ټارګټ کولو نو داعش چې کومه دی آیسس هغه د دې ذمهواري په سر اخیستې ده خو سوال دلته دا پیدا کېږي چې وای جرنالست ځکه چې دا لږي دسې چې سپیسیفیکلی د صحافیانو د اولنی اټیک چې کوم دا هم د صحافیانو د اټریکټ کولو لپاره چې یاره صحافیان دغه ځای ته راغونډ شي او بیا هم د هغې په جامه کې کیمرا ورسره ده الله علم دی چې کیمرا کې بم یا هغه سوسایډ ویسټ و داسې لکه زما په اف یو ریممبر د 9/11 صرف یو ورځ وړاندې د 2001 کې په احمد شاه مسعود هم دغه رنګه یو صحافي په ګیټ اپ کې اټیک شوی او هغه چې کوم دی نو وجلی شوی خو نن چې کومه پیښه ده په دې کې لکه سپیسیفیکلی صحافیان په نښه شوله هم د دې دا سوال به مونږ معلومو چې صحافیان وای جرنالست وای جرنالست ځکه چې دغه اټیک سپیسیفیکلی د لپاره شوی چې صحافیان اټریکټ شي چې یاره صحافیان اټریکټ کی او دا هغه سیریز د مبارک چې پاکستان کې به چې کله هم دغه شانتې چاودنه وشوه دھماکه به وشوه نو د هغې ذمهواري به چې ملا فضل الله گروپ طرف نه براتله نو هغه به هم دغه شانتې میکانیزم باندې به کېده کله پریس کلب باندې کله جوډیشل کمپلیکس باندې پېښور کې او کله ډایرکټلی صحافیانو باندې نو دا دھمکیانې دا هر څه دا تھریټس بچیو دا تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده چې د ملا فضل الله چې کوم نیټورک پاکستان کې او هغه چې څه قسمه انتظامی امور پاکستان نه چلولو او اوس افغانستان نه چلی اوس هغه افغانستان نه د دې ټول کمانډ چې دی هغه کوي لګیا دی خو دا میکانیزم چې دی دا مونږ هغه سره ډېر په اسانه لینک کولی شو چې هغه به هم دغه شانتې فارمولا باندې دغه شانتې فارمیټنګ باندې به هغه خپلې د ترهګرۍ کاروایانې به یې کولې بالکل دغه هم یو فیکټ دی چې نه صرف د پاکستان طالبان خو بیا هم ګوتې نیوکې کیږي په پاکستان باندې چې پاکستان لکه دیٹ از ناٹ ډوینګ مور کومه چې ډېر زیاته د امریکې لخوا یا د نور غربي هیوادونو لخوا لکه وای دی لکه هغوی ولې نه کوي امریکا چې کومه ده چا د لاسه چې دا جنګ دی زیږي ته راغلی دی چا که اف یو ریممبر اټ ویری ویل چې کله دلته د یو اس اس آر چې کله په افغانستان ته راغی نه دیو فنډینګ کول د مجاهدینو او دلته د امریکې د امبیسۍ نه به د هغوی فنډینګ باقاعده کېدو د ډالرو په شکل کې یا د مالي چې کومه نورې مرستې به ورسره کېدې اوس ټول پریشر ټول فشار په پاکستان د هغې په سختو ټکو کې غندنه هم وکړه چې په دې کې کومه نقصان پکې شوی دی پریس کلب اسلام آباد صحافیان چې کوم دي هغوی په دې باندې احتجاج کړی دی خپل رجسټر کړی دی خپل احتجاج ولې چې دا مصیبت هغوی باندې تیر شوی دی دلته پاکستان کې د پاکستان صرف چې موږ د خیبر نیټورک خبره وکړو نو زموږ هم ډېر صحافیان پکې ته دغه شانتې د ترهګرۍ واقعیات کې وجلې شوي هم دي او د طالبانو ښکار شوي هم دي نو دا یو داسې هغه د فیز دی چې هغه موږ په خپله فیس کړی د صحافیان د کار چې کومه دی لکه یو خو وی آر ناٹ پراپرلی geared up چې کله موږ فیلډ ایگزیکټلی مبارک دی کې ماته یو داسې واقعه را یادېږي چې اوس هم راته را یاده شي نو یو د سلایټلی فیرفل زه به ورته وایم چې هغې خوف اوس هم شته دلته چې زموږ اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ کې چې اوله چاودنه وشوه نو زه ایگزیکټلی او زه پېښور نه هغه وخت کې را روانه وم او تاسو به یقین وکړئ چې د هغې هغه چې کوم هغه تھرسټ و هغه ما په خپله واورېده او هغه ټایم کې ما ته خپل نیوز روم نه کال راغی چې تاسو اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ ته لاړ شئ هغه وخت کې زه بالکل دا ګولړه چې کوم روډ را روان دی موټر وې نه هلته وم زه چې لاړم لا زه د شریعه بلاک پوړو منې وم ما لا شروع کړی هغه بیپر ورکول خپل فون منې چې دې کې ما هغه بل ګړز واورېده کم چې کیفیټیریا کې نو اوسه پورې ما ته خبر را یادېږي چې کم وخت کې چې زه انټر شوم د اسلامک انټرنیشنل پریمیسز کې د دې دا مقصد دی چې ترهګران هغه وخت کې هلته وو او هغوی they were proceeding towards cafeteria and I was proceeding towards Sharia block to the first site of first I tell you ما ته اوس exact air date نه دی مونږ د لال مسجد نه بهر ولاړو او په دې کې یو لهر یو درز وشو یو لهر راغی مونږ باقاعده وخوځېدو خواته کامران هوټل چې دی هغه اپاره کې هغې نه شاته چې کوم هوټل دی هغې باران او د ګولو چې مطلب دا دی چې those suicide bombers and those people are very much among us لکه زمونږ سره په یو څو لږه فاصله کې په قدمونو په فاصله کې لکه دا واقع وشوه نو خبردار چې صحافیان چې کوم خپل رول دی خپل د هغې کردار دی سیلفلیسلی هغوی روان دي خپل کردار کوي نن مونږ وی آر مورننګ مونږ بالکل په دې باندې ویر کوو مونږ په دې باندې فریاد کوو مونږ په دې باندې خفخان کوو کومه کابل کې چې کومه اټیک شوی دی نه صرف په دغه کې دغه چې کومه کسان په حق رسېدلي دي عام خلک
او که په هغې کې د پولیس او د استخباراتي ادارو یا د هغې چې کومه د ملي اردو تنان که پکې شهیدان شوي دي هغه هم خو په خصوصي توګه زمونږ د صحافتي ورورولۍ 10 کسه په یو ورځ کې د منځه تللي دي. په هغې باندې نه صرف نه د پاکستان لخوا په رسمي توګه زمونږ د خارجه دفتر ویان د ډاکټر فیصل د هغې په سختو ټکو کې غندنه وکړه، بلکې وړاندیز یې وکړو چې هر قسمه هغوی دې نه علاوه څه کولی شي مبارک څنګه چې ما مخکې وویل چې آن ټیبل چې دوی دا دواړه ملکونه کینی نو دوی ته دا اوسه پورې دا ریالایزیشن نشته چې مونږ دومره هر څه مونږ وبیله په دې جنګ کې چې کوم جنګ زمونږ خپل نشته خپل نه ده یا هغه جنګ د امریکې دی او یا د افغانستان دی او یا د روس دی. پاکستان همیشه ځان یو سټیک هولډر پکې ځکه ګڼي چې پاکستان بارډرز چې دي هغه افغانستان سره لګي او عمدغه وجې نه پاکستان همیشه ځان هغه جنګ کې چې دی خپل ځان شریکه کوي او زما خیال کې هغه چې کوم ټیکینګ پارټ ان دیٹ وار هغه زما خیال کې اوسه پورې په مونږ ډېر زیات سخته راوستې. ایگزیکټلی مونږ لکه یو ډېر غټ سټیک هولډر پاکستان دی هم په دې ریجن کې ځکه چې یو سټیبل ملک دی پاکستان انډیا د دې او افغانستان دی هم خدای پاک کې چې سټیبلیټي دلته راشي. پاکستان په رسمي توګه د حملې غندنه کړې ده او باقاعده وړاندیز یې کړی دی د افغانستان استخباراتي ادارو ته د خارجه دفتر د ویان لخوا چې څه هم د پاکستان نه کېدی شي کومک به کوي. وړوکې غونډه کې بریک د هغې وروسته راځو خپرول مخ په وړاندې بوځو. مونږ سره اوسئ. جی کتونکو بیرته هرکلی وایو تاسو ته خپرونه کې بریک نه وړاندې مونږ د کابل حملو خبره کوله. د پاکستان خارجه دفتر لخوا په باقاعده توګه د دې غندنه شوې ده. پاکستان په بشپړه توګه وړاندیز کړی دی کابل دولت ته چې په دغه کې که څه هم کیدی شي د استخباراتو په لحاظ سره یا په نور په دغه چې کومه حمله شوې ده په دې اړه باندې که څه انویسټیګیشن کې پاکستان څه کولی شي د خپل وس مطابق. به هر حال غندنه کنډمنیشن خو زموږ دپاره د افسوس خبره ده چې په یوه ورځ پرون 13 ورځ په کابل کې او په خوست کې 10 صحافیان دا په حق رسېدلي دي. په خوست کې د بي بي سي نماینده چې کومه دی احمد شاه هغه د ټارګټ کلینګ نښه جوړ شوی دی او 9 صحافیان د دغه کابل اټیک کې دغه کې په حق رسېدلي. زموږ سره سینیر جرنلیسټ د پیښور نه عقیل یوسفزی صاحب په لاین دی. سمیره ستاسو په اجازه باندې هغې سره خبره کوو. عقیل دلته سرخار اسلام آباد کې په پریس کلب کې په باقاعده توګه صحافیانو یو دستوره ونمانځله او هغې پیښف خان هم څرګند کړو په بشپړه توګه باندې. د پیښور جرنلیستان چونکې زیات نږدې دي کابل ته د کابل جرنلیستانو سره د هغوی خپل تعلق هم ظاهره خبر زموږ ملګري هم په دغه کې په حق رسېدلي زخمیان شوي دي. پکې لږ غونته کې خپل فیلینګز راته ووایه د پیښور صحافیانو هغه څه جذبات لري په دې اړه باندې 13 ورځ چې کومه دا واقعه شوې کابل کې. ډېره مننه مبارک صاحب. تاسو ته پته ده چې په دنیا کې چې کوم 10 خطرناک ترین ملکونه دي د جرنالیزم دپاره د صحافیانو دپاره په هغې کې د بدقسمتۍ نه په اولني ټاپ 5 کې افغانستان او پاکستان دواړه شامل دي. بیا تاسو چې کوم اشاره وکړه چې موږ د کابل کې چې کوم د میډیا صورتحال یا د کابل چې کوم انټرنیشنل ویلیو ده د وار ټیرر د وجې نه دغه رنګې هم هغومره ویلیو چې ده هغه د پېښور هم ده او ستاسو به یاد هم وي چې په دنیا کې واحد پریس کلب چې دی چې په هغې باندې خودکش شوی ده هغه پېښور پریس کلب دی. بیا تاسو ته به دا هم یاد وي چې څومره چې په افغانستان کې کیجوالټیز شوي دي هم دغومره د بدقسمتۍ نه چې دی د حالاتو جبرو چې هغه په خیبر پښتونخوا کې او په باټا کې هم شوي دي. تقریبا 50 کسان زموږ چې دي هغه په مختلفو وختونو کې چې دي هغه شهیدان شوي دي. په پاکستان کې چې کوم ریشو د هغه دا ده چې تقریبا 70% د ټوټل کیجوالټیز چې دي نو هغه د خیبر پښتونخوا او د باټا شوي دي. د هغې بنیادي وجه هم دغه وارن ټیرر چې کوم کمپلیکیشنز دي بیا په موږ باندې چې کوم پرشر دی په موږ باندې چې کوم بیا نفسیاتي دباو دی دلته کې چې کوم هاټلز جوړېږي په مختلف ایونټس باندې
بیا دغه طالبانو چې کومه ایره تېره شوې وه هغه په یو طرف ته کابل او جلال آباد او قندهار د هغې په ضد کې و نو دغه رنګې ټوله پاټا او خیبر پښتونخوا چې د خاص کر پېښور چې دی هم د هغې په پرشر کې و پرون په پېښور پریس کلب کې د جنرال باډۍ او جنرال باډۍ اجلاس شوی دی او په هغې کې په دغه د کابل په دې واقعه باندې انتهایي د تشویش اظهار وشو او زما خیال دا دی چې نن ماښام هغه سلسله کې بیا یو میټینګ کېږي د پېښور پریس کلب او د خیبر یونین اف جرنالست د عهدهدارانو په منځ کې او په هغې باندې به نه صرف دا چې هغه تشویش خو داسې دی مبارک صاحب چې نیم پکې زموږ ملګري دي هغه ټول موږ یو بل پېژنو خاص کر د خیبر نیوز چې کوم ویلیو ده یا کوم ویورشپ دی په افغانستان کې د هغې زموږ سره هیلپ کوي موږ د هغې نه لا تعلقه نشو پاتې کېدی په ډېرو ایشوز باندې چې دي نو موږ ته پوینټ اف ویو ته هم واخلو د پېښور پریس کلب زما خپل خیال دا دی چې دغه نه لا تعلقه نشي پاتې کېدی او ورځ دوه کې به د دغه واقعې په یو طرف ته ډېر زیات تشویش دی چې نو ورځ دوه کې داسې یو حکمت عملي موږ جوړو چې هغې کې دا امکان هم موجود دی نه بالکل عقیل بحیثیت خبریال بحیثیت د خیبر نیوز د ای وی ټي چینلز د نماینده مونږ د هغې سره خواخوږي ده د افغانستان د خپلو ملګرو صحافیانو سره او په دې وجه مونږ نن په دغه غم کې مونږ شریک یو تاسو سره مونږ خبرې کوو لګیا یو عقیل صاحب مونږ پروګرام کې شروع کې مونږ دا ووی چې دا سپیسیفیکلی ټارګټ صحافیانو د کابل د هغې ریسپانسبیلیټي هم آیسس تنظیم په سر اخیستې ده او ځکه چې اولنی اټیک کله وشو نو بیا هغوی باقاعده یو سوسایډ بامبر د صحافي په بیس کې کیمرې سره هغه موجود و چې کله صحافیان راغونډ شول نو سپیسیفیکلی صحافیان ټارګټ کړه لکه ستاسو په نیز باندې وجه څه کیدی شي صحافیان د منځه وړل د کابل لکه د آیسس دا څه سټریټیجي ده چې صحافیان د منځه یوسه مبارک صاحب دا خو ډېره اهم نقطه ده په کار دا ده چې د دواړو ملکونو خاص کر پښتانه صحافیان چې کوم دي چې په دې باندې یو کوارډینیشن وکړي او ما خبره تاسو کوېسچن راوچت کړو ورځ دوه کې د دې خبرې امکان دی چې موږ د پېښور پریس کلب او د خیبر یونین اف جرنالست یو تین رکني یا څلور رکني وفد چې دی هغه دغه ته هم ولېږو کابل ته هم ولېږو د اظهار همدردۍ لپاره صحیح دلته کې بنیادي ایشو چې ده هغه دا ده چې کو تاسو په دې ټول وار ټیرر باندې د 9/11 نه بعد د دې یو خاکه جوړه کوي هغې کې ثابتېږي داسې چې دوی دوه درې صفحې چې دي هغه به طور خاص د میلیټنټس چې دي هغه ټارګېټ کړي دي یو میډیا صحافیانه ورسره چې دی هغه هم د صحافیانو سره تجزیهکاران دا چې کوم په ټلویزیون باندې خبرې کوي دا خلک بل فنکاران چې تاسو خیال وي په خیبر پښتونخوا کې او په افغانستان چې کوم پښتون بیلټ په هغې کې فنکارانو باندې ډېر زیاتې حملې شوي دي په سینګرانو باندې حملې شوي دي د هغې بنیادي وجه موږ ته دا ښکاري چې یو خو د دوی هغه کوم یو سلسله چې ده د تشدد یا د وحشت هغه د میډیا د لارې چې د دنیا ته ښکاره کېږي یو دغه مخنیوی دوی کول غواړي دویمه خبره دا ده چې دغه خلک په معاشره باندې او د معاشرې چې کوم نیریټیو دی سوسایټي نیریټیو چې ورته موږ وایو په هغې باندې ډېر زیات اثر انداز کېږي ځکه چې نن جنګ چې دی هغه د جاز او د توپ او په ذریعه باندې نه کېږي نن جنګ چې دی هغه د میډیا په لار باندې کېږي زما خپل خیال دا ده چې دا ډېر زیات خطرناک سچویشن دی ډېر الارمینګ سچویشن دی او خدای دې نه کړي چې زما راته ټیک ثابت شي خو ما ته خو داسې ښکاري چې دا داعش د باقاعده پلانینګ سره یو ځل بیا مخې ته رالو او د هغې په نتیجه کې به هغه پولیټیکل لیډرشپ چې هغه ډیموکریټک دغه باندې دیموکراتي په طریقه باندې یا هغې د امن د لپاره خبره کوي او هغه صحافیان او تجزیهکاران چې هغه د امن خبره کوي زما خیال دا دی چې لیډرشپ او جرنالستان دا به د دوی په ټارګټ باندې وي او خدای دې نه کړي چې دغه سلسله چې د پېښور ته یا خیبر پښتونخوا ته یا پاکستان جی عقیل صاحب تاسو د نیریټیو خبره وکړه که نه نو چې نیریټیو ته مونږ راشو نو د پاکستان او د افغانستان اف یو ټیک اټ ایز ا ریجنل ایشو نو یو ریجن په حیثیت باندې د ترهګرۍ ایشو چې دا هغه د دوو ملکو کې ډېره زیاته ده او تقریبا چې مونږ خبره وکړو د ماشومانو نو اوس خو ماشومان هم کله نه چې د اے پی ایس اټیک شوی دی اوس خو یو هم چې داسې هغه سیکټ اف لایف چې دی هغه ته نه په امان نه ده هر چا منې حملې شوي دي او پاکستان کې خو ماشومانو منې هم شوي دي کابل کې هم کندوز کې هم حملې ماشومانو منې شوي دي بیا دې نه مخکې هغه ورځې د حافظ قرآن ماشومانو یو غونډه چې وه هغې منې چې کوم څنګه طریقې سره بروټلی دیور اټیکډ نو اوس چې مونږ دا خبره وکړو نو یو ځلې بیا ذهن کې دا سوال هم راځي چې دا کابل کې یو ځلې بیا یو ویو اف ټیرریزم چې دی هغه په یو نوې مخ منې دوباره چې دی هغه خپل ځای جوړوي پاکستان جرنلستان د پاکستان ماشومان یا زمونږ چې کوم واکس اف لایف دي
هغوی چېرته دوباره خطره کې خو نه دي هغه ویو اف ټیرر چې کوم مونږ نه تیر شوی دی هغه چېرته واپسي زمونږ طرف ته خو نه راځي مصوره بي د دې بالکل امکان موجود دی خدشه موجوده ده څنګه چې ما تاسو خبره وکړه چې منګه ګوره چې زمونږ ایریا اف فوکس چې ده که نه هغه یوه ده د کابل د میډیا ایریا اف فوکس چې ده هغه هم د بدقسمتۍ نه چې کوم جنګ روان دی دا دی ځکه چې جرنالیزم د دې نه لا تعلقه نشي پاتې کېدی دا په جنګ کې به جرنالیست چې دی هغه به څنګه لا تعلقه دې پاتې کېږي بیا ما تاسو واقعیه بیا دغه کړه بیان هم کړه مثال مې درکړو چې ټول زیات منګ افیکټ شوي په پاکستان کې دننه هم دغه رنګې موږ ته هم دلته کې موږ خو د پاکستان حالات هم داسې ډېر زیات ښه شوي دي خو هر وخت خدشه او خطر خو موجوده ده په دغه صورتحال کې په موږ باندې هم یو نفسیاتي پرشر چې دی هغه موجود دی څوک د دغه خلکو نظریاتي تړون د دیو کوم ایډیالوژي چې ده هغه خو یو ده که نه هغه دا ده چې تاسو به ډېره خو ویم درته چې تاسو یره خواره کوئ نو هغه یرې نه موږ د پاکستان صحافیانو یا خاص کر زموږ غوندې خلک چې هغې اکراس د بارډر د دواړه ملکونو ایشو چې دي چې هغه یو ایشو د ټیرریزم سره ریلیټډ ده او بیا هغې کې پراکسس دي پکې هغې کې مختلف انټلیجنس ایجنسیز دي هغې هم پرشرایز کوي څیزونه نو د دې نه موږ له تعلقه نشو پاتې کېدی او دا خدشه په خپل ځای باندې ما ته خو رښتیا خبره ده خپله کې غلط وي خو ما ته خو دا خدشه ښکاري چې یو ځل بیا داسې یو لهر چې دی خو دا داعش د یوې نوې پلانینګ سره په دې ریجن کې بیا راځي چې د هغې تصدیق وموشو ګوره چې صدرې بي په د 2000 دا کومه میاشت موږ تېرو د اپریل کې په دې کې داعش په افغانستان کې 8 حملې کړي دي صحیح بالکل په کابل کې په دې 13 څو میاشتو کې داعش تقریبا 12 حملې کړي چې په هغې کې تقریبا 600 خلک چې دي هغه پکې شهید شوي دي پکې او په سوونه باندې چې دي هغه ټپیان شوي دي صحیح نو د داعش چې کوم ایډیالوژي ده یا د القاعدې په پس منظر کې ورته موږ ګورو نو هغه خو دا ده چې هغه خو صرف د افغانستان پورې محدود نه پاتې کېږي زموږ یو 10 کمانډران چې هغه د خیبر پختونخوا او د پاټا سره او د پنجاب سره د هغو تعلق و هارډ کور چې کوم د ټي ټي پي خلکو هغې الرډي د داعش سره په هغې کې 3 مړه دي او اووه چې دي هغه ژوندي دي زما په خیال دا دی چې دا ډېر الارمینګ سچویشن دی په دې کې یو ځل بیا دا خطره موجوده ده چې تعلیمي ادارې زموږ د کلچر سره ریلیټډ ادارې او زموږ د میډیا ادارې چې کوم دي نو دوی ته یو تھریټ کریټ شوی دی پکار دا ده چې د دې نوټس پکار ده چې د دې نوټس واخیستی شي او د خپله تې مونږ هم خپل حفاظتي انتظامات وکړو مونږ خپل ځان هم لږ خیال ساتو زمونږ چې کومه صحافتي رونه دي زمونږ چې څوک په فیلډ کې چې خاص کر څوک کار کوي پکار ده چې پراپرلی هغې ګیر ډپ چې کله فیلډ ته ځي او ځان خبر ساتي چې کومه تھریټ فیکټر دی یو بریک کتونکو اخلو سمیر تاسو په اجازه باندې بیا به کتونکو یو وړوکې غونډه کې بریک د هغې وروسته راځو پرونه مخ په وړاندې به وځو مونږ سره اوسئ ویلکم بیک کتونکو بیرته وایو تاسو ته هرکلی بریک نه وړاندې مونږ کابل کې چې کومه 13 ورځ اټیکس شوي دي خونړي اټیکس په یو ورځ باندې د صحافیانو لپاره دا د ډیډلیسټ اټیک دی د افغانستان د اوسنۍ تاریخ چې په یو ورځ باندې په دومره لویه شمېره باندې ښه سیزنډ او ایکسپیرینسډ ورکینګ جرنلسټان هغه په حق رسېدلي دي خپرونه وخت په وړاندې وځو سمیره ستاسو په ایجاد باندې دویم موضوع هم زموږ سره ډپریسنګ ده کویټه کې په خصوصي توګه باندې هسې خو په عمومي توګه هزاره برادري ونس اګین very sensitive issue very sensitive issue زموږ چې کومه هزاره ورورولي ده هزاره چې کومه کمیونټي ده هغه لکه هغه انډر پریشر هم ده هغه انډر اټیک هم ده او هغه کومه 13 ورځه په جمال الدین روډ باندې چې کومه جمال الدین افغاني روډ باندې د الکترونیک په نوم خیالي په ورځ باندې دا اټیک چې کومه شوی دی او په هغې کې 2 تنن شهیدان شوي څلورمه ورځ د هغوی احتجاج کوي او غوښتنې دا ده 13 ورځو سره وزیر داخله هم ملاو شو خو هغوی وایي چې آرمي چیف دې راشي موږ سره کینی نو موږ به تسلي وشي کومه چې د هغوی یو جایز غوښتنه ځکه چې دا اخکه غوښتنه ده چې تاسو 15 کاله مخکې زموږ سره جلیله حیدر ایډوکیټ په لاین باندې هغوی سره خبره کوو السلام علیکم جلیله حیدر جی السلام علیکم جلیلہ حیدر بیوی پہلے تو ہم تہ دل سے آپ کے ساتھ غمرازی کرتے ہیں ہم آپ کے دکھ درد میں بھی شریک ہیں جی جلیلہ حیدر
آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں جلیلہ حیدر صاحبہ، یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے دکھ درد میں شریک ہیں. یہ کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کی جو پروٹیسٹ ہے وزیر داخلہ صاحب سے، احسن اقبال صاحب آپ کے ساتھ آئے تھے ملنے، اس نے کچھ آپ کی تسلی بھی کی ہے، لیکن آپ لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی اس سے. ذرا یہ بتائیں کیا ڈیمانڈز ہیں پریکٹیکلی جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کا یہ جو احتجاج ہے اس میں کچھ ہو سکے کہ آپ لوگوں کی تسلی ہو کسی بات سے؟ جی بیسکلی میں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ احسن اقبال کوئی کا آئے ہیں یا نہیں، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی. اور رہی بات ڈیمانڈس کی، تو ہمارا بہت پریکٹیکل ڈیمانڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جو جنرل قمر باجوہ ہے، جی، ان سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئٹہ آئے اور ہمارے 3000 بیوہ ماؤں سے ملے اور ان کو صرف یہ بتائے کہ ان کے پیارے کیوں قتل کیے گئے. صحیح، بالکل یہی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف خود آئے اور آپ لوگوں کی تسلی انہی سے ہوگی. اچھا اب یہ بتائیں مجھے، صوبائی حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کی کوئی تسلی ہوئی ہے؟ کوئی لوگ آئے ہیں آپ کے پاس؟ جی صوبائی حکومت میں سرفراز مفتی صاحب آئے تھے، وزیر داخلہ، ہمارے آئی جی پولیس اور ہمارے کیا کہتے ہیں کمشنر صاحب آئے تھے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی ایم پی اے جو ہے عارفہ کاکڑ وہ آئی ہوئی تھی. بٹ کیونکہ ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مطالبات مانیں گے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ بے بس ہو چکے. حالانکہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر کیونکہ صوبائی اسمبلی کے اختیار سے یہ باہر ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا وہ نہیں چھوڑیں گے، اپنا بھوک ہڑتال عدم مرگ نہیں چھوڑیں گے جب تک باجوہ صاحب نہیں آئیں. صحیح. جلیلہ، میں تہہ دل سے سب سے پہلے آپ سے تعزیت کرنا چاہوں گی آپ کے پیاروں کی وفات کے اوپر، اور جو بھی ابھی تک جس بھی ٹف فیز سے آپ ایز اے کمیونٹی گزرے ہیں، اور آپ کے تمام تر شہداء کے لیے پورے اے وی ٹی چینلز کی جانب سے میں چاہوں گی کہ آپ سے تعزیت کروں. دوسرا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 5 سال پہلے جب بلاسٹس میں، دھماکوں میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ آپ کی جانب سے کیا گیا تھا، اپنے پیاروں کی میتیں سڑک پر رکھ کر آپ لوگوں نے شدید ترین سردی میں وہ احتجاج کیا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم آئے تھے آپ سے ملنے، بلکہ شاید یوسف رضا گیلانی اور پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف، اس وقت کے 2 وزرائے اعظم آپ سے ملنے آئے. تو وہ کون سی ڈیمانڈز تھی جس کے اوپر آپ کے کمیونٹی کے جو بڑے ہیں انہوں نے وہ احتجاج ختم کیا، اور وہ ڈیمانڈز آج تک فلفل ہوئیں یا نہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گی آپ سے. جی ہاں، بیسکلی جو پبلک کا ڈیمانڈ تھا، جو عام آدمی کا، وہ یہ تھا کہ ہمیں تحفظ ہو. تو جب لوگ صوبائی حکومت سے بہت ناراض تھے، تو جب لوگ وہاں بیٹھے تو گورنر راج لگایا گیا بلوچستان میں. اس کے بعد جو ہے کوئی چیز ایڈریس نہیں ہوئی. سچی بات یہ ہے کہ ایک مذہبی جماعت ہم پہ لانچ ہوا، وہ بیچارے لوگ تو نہیں سمجھتے، سو گئے تھے. تو پھر وہ تو 5 سال بعد ہم لوگ ابھی جو ہے کوئی مطالبات جو انہوں نے امن کی یقین دہانی کرائے، انہوں نے چیک پوسٹیں بنائے، بجائے میں تحفظ نے ہمیں محلوں میں قید کر دیا. اچھا جلیلہ حیدر، پورا شہر پورا من کرتے انہوں نے ہمارے محلوں کے اندر چیک پوسٹیں لگائی. اچھا، یعنی اگر آپ اس سے باہر نکلیں گے تو مر جائیں گے. صحیح. جلیلہ حیدر صاحبہ، یہ پرسیکیوشن جاری ہے ہزارہ کمیونٹی کی، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. مطلب 1880 سے جب افغانستان میں امیر عبد الرحمن کی حکومت آئی، تب سے مذہبی عقائد اور اس بنیاد پہ اس کی پرسیکیوشن ہو گئی، اور ماس مائیگریشن جو اس وقت برٹش ہندوستان تھا اس کی طرف آپ کی ہو گئی، زیادہ تر کوئٹہ میں بس گئے. پھر طالبان کی جب حکومت آئی 1992 میں، 90s میں، اس میں بھی آپ کی پھر پرسیکیوشن ہو گئی. ابھی پاکستان میں جب قائد اپنا ضیاء الحق رجیم کے بعد 1980s میں پھر بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی. تقریباً اس ٹائم سے 1980 سے لے کر ابھی تک ایک فگر ہے کہ 40,000 تک، 40,000 تک کے جو ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں
वो माइग्रेट कर गए दोबारा पाकिस्तान से, इधर उधर कहीं यूरोप कहीं चले गए, जिसके बस में हो। जो गरीब है, जिसकी ज़्यादा उसके पास नहीं है रिसोर्सेस, वो मलेशिया इंडोनेशिया गए हैं। लेकिन एक फिगर आ रहा है कि हज़ारों की तादाद में मलेशिया और इंडोनेशिया में जेलों में पड़े हुए हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पे आपकी फाइट है, बल्कि उनके लिए भी है कुछ जहन में कि जो बाहर जिसकी परसिक्यूशन हो रही है हज़ारा बिरादरी की। हिस्टोरिकली मुझे जो अफगानिस्तान की हिस्ट्री थी, मेरे ख्याल में वो चेंज हो गया था। हम देखे कि डॉक्टर नजीब साहब जो थे, उनके जो वजीर आजम थे अफगानिस्तान में, वो हजारा था, सुल्तान अली कृष्णन। कम्युनिज्म के दौर में हजारे और पख्तूनों के काफी अच्छे ताल्लुकात, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो साम्राज्य नरेटिव था ब्रिटिश राज का, जो हजारा और पख्तूनों के बीच था, उसको कम्युनिज्म ने कम कर दिया था। ये एक हकीकत है। इस तालिबान के बाद हमें पता है कि तालिबान किसने बनाए, क्यों बनाए, गुट कौन था, बेड क्या हुआ, ये चीजें। तो हजारा परसिक्यूशन ऑफ कोर्स ज़ियाउल हक इसका जिम्मेदार है। उसके टाइम में ये हुआ, जो डॉलर जहाज आ रहा था, डॉलर जहाज का पेट्रोल जहाज, जो जिसके आड़ में लाखों अफगानियों का कत्लेआम हुआ, तो उसके असरात कोयटा के हजारों पर भी आए थे। सही। हालांकि कोयटा के जो हजारे पख्तून और बलोच ने वो बेनिहायत अमन और भाईचारे से रह रहे थे। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं था। बिल्कुल। जलीला हैदर एडवोकेट साहिबा, बहुत शुक्रिया खैबर न्यूज़ से बात करने के लिए। और एक दफ़ा फिर जिस तरह सुमेरा ने कहा कि AVT चैनल्स खैबर न्यूज़ आपके इस दुख दर्द में बराबर के शरीक है। दुआ करेंगे, कोशिश हमारी होगी कि हुकाम बाला तक ये बातें पहुँच जाए। जो आपके डिमांड्स हैं स्तासु چې کومه غوښتنې دي پکار ده چې هغه ورسي زموږ چې کومه حکام بالا دي. ډیره مننه. یو وړوکی غونډه کې بریک اخلو، په دې خبره کوو کتونکو یو وړه غونډه کې دمه او په دې ایشو باندې خبره کوو. زموږ سره اوسئ. ویلکم بیک کتونکو بیرته تاسو ته هرکلی وایو. خپرونه کې سمیرا د جلیله حیدر ایډوکیټ خبرې تاسو واورېدې. هغې یوې چې یاره هسټاریکل بیک ګراونډ ته که لاړ شو نو هغې کې بیا موږ ته دا هم پته ده چې طالبان چا جوړ کړي دي او لکه څنګه جوړ شي او مقصد یې څه و او پرسیکیوشن. مبارک تاسو دې کې د هغوی خبرو اترو کې یو ټون به نوټ کړي چې زه همیشه یو عادت زمونږ وي چې مونږ صحافیان چې مونږ یو انګل چیک کوو چې چا سره خبره کوو. اوس هغوی چې خبرو اترو کې چې ما چې کوم انګل باندې زما توجه هغه ده چې اوس هغوی ډېر زیات اوفنسیو تاسو سره اوس هغه موډ زما خیال کې د هزاره کمیونټي هم شته. که زه درته یو خبر وکړم چې دا وخت هم راتلی شي جینس کې د هزاره چې کومه برادرهوډ دی د کله نه چې زه پیژنم یا چې هسټري کې کوم مونږ لوستي دي سنس لکه سینچریز د دې په بلډ کې وایلنس نشته. هزاره کمیونټي چې کومه ده اوس حالات داسې دي که نه. مبارک چې مونږ په دې کې دا ما وختي ستاسو لیډرانو طرف نه هغوی سره همیشه دا کمیټمنټس کېږي چې تاسو ته به اوس هیڅ قسمه خطره نه وي. تاسو به دا څنګه چې هغوی خبره وکړه چې زموږ مذاکراتو نتیجه کې دا کار وشو چې چیک پوسټونه قایم شو او هغوی دا وایي چې دې نه پس دې نه تاسو بهر لاړئ نو تاسو به ووژل شوی. نو دا اوس دا څنګه قسمه امن مونږ خلکو ته ورکو. صحیح. یقینا ذهن کې خدا سوال راځي که نه. سوالونه خو ډېر دغه دي. خو لکه هزاره کمیونټي د دې د پرسیکیوشن تاریخ که تاسو وګورئ، لکه د ضیاء الحق چې کله راغی د حکومت او بیا لکه هغه ټایم کې کومه لکه پولیټیکل ډاینامیکس و دلته ایکسټریمیزم په کار و په دې ریجن کې د امریکې او د سعودي عرب په جاینټ یو وینچر و دلته چې ایکسټریمیزم ته هوا ورکړي. لشکر جنګ وي غونډه کې تنظیمونه جوړ شول او هغې لکه ډیوایډ کړه خلک شیعه سني او په هغې کې لکه د دې غریبانانو شامت راغی. تقریبا خواوشا مور دن 40,000 خلک ډسپلیس شوي دي. هغوی مایګریشن کړی د پاکستان نه او د هغوی پرسیکیوشن تر اوسه پورې روان دی. دا تیره چې کومه ورځ واقعه چې کومه ده دا څه آل اف سډن څه واقعه نه ده، دا هسټاریکل بیک ګراونډ دی. تاسو دا 15 کاله کومه مخکینی خبره کوئ. دیټ واز 2013.
په 2013 په یو کال کې 11 حملې تقریبا اخري هغه رژیم او مور دین 240 خلک په هغه کې شهیدان شوي دي. بیا په 2014 کې لکه مور دین 80 یا 70 اٹیکس شوي دي چې په هغه کې هم تقریبا 150 پلس خلک دا لکه شهیدان شوي دي. یو دھماکه خدا سي و چې هغه کې ډیر زیات غټ نمبر د دې کسانو. صحیح. خو به هر حال زمونږ خواهش دی هزاره برادري زمونږ د دې ملک زمونږ د دې هیواد یو ډېر ښایسته قوم دی او یو ډېر باعزت او ډېر زیاته پیسفل پرامن خلک دی. د دې نه ډېر غټ خلک زمونږ د دې کې په آرمي آفیسرز هم شته او زمونږ په پبلک سروینټس هم شته او پالیټیشن هم شته. به هر حال په دې معاملاتو به موږ خبره کوو. خپرونه به مخ په وړاندې موضوع سمیره زموږ سره بله ټاپک دی کتونکو د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ چې کومه شوبه ده. دا ټاپک موږ ځکه راغستی نن د مۍ وړومبۍ نیټه ده او ګرمي شروع شوه. د ګرمۍ شروع کېدو سره د سیلګرۍ د سیل او سیلګرۍ سیزن شروع شو او دا د کروڑونو اربونو روپو صنعت دی که پراپرلی دا یوټیلایز شي. یعنی په تایلینډ کې صرف د بیچز او د نور چې کومه د هغوی لکه آفر کوي خلکو ته د ټوریزم دپاره and that is more than $40 billion per annum. $40 billion is a huge sum. هغه کې لکه زما په خیال چې د پاکستان بجټ هم تقریبا دومره نو چې د یو ملک هغه صرف د ټوریزم نو هغه کې څه داسې ښایسته ځایونه هم نشته لکه دیر کوهستان او زموږ چې هغوی صرف خپل هغه پام ټری ریزورټس خپل بیچز او هغې نور فریډم یې ورکړي جیټ سکی سپورټس دی هغوی سره یا چې مونږ خبره وکړو نو هغې کې ډېر زیات بیا داسې مشغلې هم راشي چې هغه ډېر مشغلې دي کومه چې مونږ بدقسمتۍ دلته نه شو ډسکس کولی زمونږ تاسو دونه خوش قسمته نه یې چې مونږ هغه ډسکس هم کړو تاسو سره. خو بهر جسٹ ان کیس چې هغه مونږ خبره اوم کړو خو بهر حال ګوره د خپل چې کومه हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे कि هغوی څنګه قسمت سند چې د هغه په مخ وړاندې هغې دپاره د هغې د معاشرې سره کمپیټیبل. خو زه دا وایم سمیرا چې زمونږ د خپل مذهب د خپله د کلتور د خپل کلچر د هغې په پیرامیټر کې دننه هم مونږ ډېر څه آفر کولی شو ډېر څه کولی شو. مونږ سره قدرتي توګه باندې ډېر زیات څیزونه الله تعالی جوړ کړي مونږ ته راکړي. خو که چې ستا په د خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ محکمه چې هغه هم لکه هغې کې هم څه داسې خلک چې هغه لکه هم داسې په کار وکړي. زموږ سره وقاص ملاندې کې اجازه چې هغه سره خبرې وکړو تاسو سره په دې اړه باندې خبرې وکړئ. وقاص السلام علیکم. وقاص وعلیکم السلام. وقاص شاه یوه خبره به مونږ لازمي څنګه چې اوس ټاپک زمونږ روان دی د ټوریزم په حواله اینڈ specifically when it comes to tourism in Khyber Pakhtunkhwa and northern areas. نو په دې هکله پوره دنیا مونږ ته په چغو ستړې شوه چې خپل سهولت راکوي چې خپل د ملک د دې انتهایی چې کومه زه وایم چې ښایسته هغه زه وایم چې برخه ده زمونږ د پوره ملک سیمې هغې طرف ته لږ توجه ورکوئ هغې ته باره سړکونه جوړ کړئ هغې کې سهولتونه ورکوئ چې د باراني خلکو لپاره هم څه سهولتونه راشي او ټوریزم ډیولپمنټ چې دی هغه په عملي توګه شروع شي. نو دا 15 کاله تقریبا اوس ختمېدونکي دي. عمران خان او د هغوی پارټۍ ډېرې په دې هکله دعوې هم کړې وې ډېر ټال کلیمز و. نو هغه ټال کلیمز په هکله چې موږ خبره وکړو تاسو اوس آن ګراؤنډ څه ګورئ؟ جی بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړله د ټوریزم یا د محکمه سیاحت د خیبر پښتونخوا اولي سره موږ به لږ غونډه د عمران خان صاحب په لاهور جلسه کې چې کوم خطاب و وینا و هغې ته وګورو نو هغې کې دوی ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا ټوریزم چې کوم دی نو هغې دومره ډیولپ کړی دی چې د ټولې دنیا نه لګیا د سیلانیان یا ټورست چې کوم دی نو هغه راځي. که موږ په حقیقي معنو کې د خیبر پښتونخوا ټوریزم یا محکمه سیاحت ته وګورو نو دا بالکل یو یریدونکي یو داسې یو ډرانه خواب دی د خیبر پښتونخوا د خلکو لپاره او د بهر نه چې کوم سیلګر راځي هغوی لپاره هم. په دې 15 کاله کې چې کوم د راتلونکي دا پای کې سیکرټري دی د دې محکمې هغه او د هغوی ټول ډپارټمنټ دی د ټي سی کې په نوم چې کوم دغلته کې چې کوم غټې تنخواګانې اخلي نو هغوی د الله پاک دومره توفیق ورنکړي چې دوی په دې ټول 15 کاله کې یو هم ټوریزم سپاټ یا چې کوم ورته موږ وایو یا یو برانډ هغه دي دریافت کړي او هغه ډیولپ کړي. په خیبر پښتونخوا کې زموږ چې کوم شمالي علاقې دي نو په دې کې قدرتي حسن نه چې ډک دور داسې علاقې دي چې هغې لپاره ډېر لږ ضرورت دی. هغې ته یو سړک جوړول دي بس او هم ډک کار دی. یو سړک هم نه دی جوړ شوی. سوات ته خلک راشي چې راشي بیا واپس لاړ شي دومره ستومانه چې هغې بیا سوچ هم نشي کولی چې موږ به سوات ته کالام ته یا چې کوم زموږ دغه نور بلم جواز دا چې کوم ټوریست زموږ کوم ایریا دي خدای پاک موږ ته راکړي دي او د ټوریزم ډپارټمنټ په مهربانۍ باندې هغه لګیا دی
خلک چې راشي نو دومره ستومانه شي چې هغه بس چې لاړ شي نو بیا خپل بچو ته هم وایي چې مه ځئ د دې په دې لاړ شي مری کې لاړ شي نور علاقو ته لاړ شي پنجاب کې نو د بدقسمتۍ نه زموږ ټوریزم ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغې چې کوم پیسې دې ته ملوت شوي د کروڑونو اربونو روپو فنډز هغه دوی په خپلو کې وویشو چې کوم بندر بانډ دی نو په هغې باندې ټیکې خپلو منظور نظر چې کوم ټاوټس دي چې کوم د دې خپل کارندې دي هغې ته یې ورکړو جعلي فارمز په دې کې جوړ شوي دي او یو شمېر هنر میله یو داسې پروجیکټ و چې هغه یو جعلي فارم ته ملول شو په هغې باندې خیبر نیوز په ډېر زیات کار وکړو د هغې نه وروسته بیا وزیر الله خیبر پښتونخوا د دې اکشن واخیست او یو انکوایري هم کې خو دا خو هغه انکوایري تر اوسه پورې ټپ ده. ښه وقاص لږ یو انټرسټنګ واقعه به در سره شیر کوم اوسه چې کله مونږ ریسرچ کوو په دې باندې زه د خیبر پښتونخوا د ټوریزم چې کومه منسټري د هغې ته زه لاړم سمیرا ستاسو توجه غواړم جی جی سر هغې کې لکه د محمود خان چې کومه دی منسټر دی محمود خان منسټر دی که نه د ټوریزم منسټر چې محکمه چې کومه وه نو دا اصل کې عبدالمنیم خان سروا هغه خو بهرحال اوس چې د کے پی اسمبلی په افیشل چې کومه سایټ دی په هغې کې پروفایل چې لګېدلی دی د ټوریزم محکمه محمود خان تصویر لګېدلی هغې سره کنټیکټ نمبرې دي اوس انټرسټنګ څیز واوره په هغې باندې ما کال وکړو او ما ته چې چا خبرې وکړې نوم یې نه اخلمه د تاڼې وایي زه یمه یاره وایي زما له خو خلکو ړس خاکو وایي هر په دې نمبر راته کالز را روان دي او لکه زه خلکو لیونی کړم بیا ورته ما یاره زه ډېره بخښنه غواړم زه د خیبر ټلویزیون نه خبرې کومه ما نن په دې معامله خبره کوله نو مونږ درته همدغه په ګوته کوله چې ستاسو سیکرټري چې کومه دی هغه اکارډنګ ټو اور پېښور آفس ډېر زیاته زمونږ هغه ډېره زیاته د کرپشن بازار یې ګرم کړی دی محکمې غونډه تباه کړه نو مجبور ته دا خبره گوش گزار کړم منسټر صاحب ته نو په هغه سایټ چې کومه نمبر دی هغه چېرته د بل چا کس دی یاره وایي دا غلط نمبر دی ورکړی دی نو لکه دا خو د سنجیدګۍ حال دی زمونږ د خیبر ایګزیکټلي دا د سره زه اوسنی لکه 15-16 منټه مخکې نیمه ګنټه مخکې خبره سره شیر کوم بالکل دا تاسو چې کوم دي دا تاسو یو ډېر بریکینګ نیوز زموږ لپاره هم راکړئ چې کوم تاسو ټرای کړئ ځکه چې دلته خلک کوم نمبر ورکړي دي خلک په دې باندې زحمت ځکه نه کوي چې هغې وایي چې هلته سهولت نشته صوبایي حکومت سهولت موږ ته نه راکړی موږ ته هېڅ قسمه فیسلیټي نشته سړک نشته هغه هلته کې داسې د عزت د پاتې کېدو هوټل نشته نو څه لپاره لاړ شي نو بیا خلک چې څوک ټرای وکړي نو هغه نمبر دې غلط ورکړي بل خبره دا ده چې نیب په دې کې انکوایري چې کوم اعلان کړی دا او انکوایري روانه ده نیب ته کافي لحاظه پورې ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي دا یو طرف ته چې کوم د کرپشن بازار ګرم دی خو زه تاسو دا وایم چې کومې ټیکې ورکړل کېږي نو دا د دې خپل ذاتي د دې اغراض او مقاصد دي خپل ذاتي خدمتګزار دي او زما له ډېر شرم راځي چې زه خبرې کولی هم نشم په دې پروګرام کې چې په کومو ذریعو باندې په کومو لارو باندې دلته چې کوم دغه ټاوټس دي دغه بېضمیره خلک دي هغې دغه ټیکې اخلي نو دا ډېره د افسوس خبره ده نیب لګیا دی په دې باندې کار کېږي اکټیویټیز هلکه نیب پکې خپله کاروایي شروع کړې ده وقاص نیب پکې لکه خپله نیب بالکل ښه بله وقاص یو کانسپیرسي غونډه کې یو غونډه کې تیرې به ورته ووایو یا به ورته کېدای شي حقیقت هم وي خو چې کله هم په خیبر د ګرمۍ چې څنګه شروع کېږي دا اپریل مۍ چې شروع شي نو لکه ظاهره خبره ده خلک ډېر سوات طرف ته د هغې لکه ټینډنسي چې یا یخې علاقې دي ښکلې ځایونه دي نیچرل هغې کې نظاري دي په هغې کې خو لکه د یو منصوبه بندۍ لاندې د دغه ټوریزم تباهۍ کوشش هم کېږي لکه دغه منصوبه بندي چې کومه ده دا په دې کې واقعي څه حقیقت شته لکه د پنجاب ټوریزم په دې کې دا که موږ وګورو نو د خیبر پښتونخوا سره ظلم خو مخکې نه روان دی او اوس د بدقسمتۍ نه داسې نااهلو خلکو په لاسو کې دغه ډپارټمنټ راغلی دی چې هغې خو د څه نه خبر نه دي هغې خو صرف په دې پوهېږي چې د هنر میلې ټیکه مې دې ټاوټ ته ورکړه د بل چې کوم د چترال ټیکه ده مې دې ټاوټ ته ورکړه دغه ټاوټ ته ځکه ورکوم چې ما ته واپسې کې پیسې راکړي یو نیم کروړ ټیکه ځای ته ورکړم لس شل لکه په جیب کې وي نور ما ته واپس راکړي دا خو د دې ادارې کار دی په سوات کې صرف 3 ګنټې بجلي وي او نور بجلي نه وي هلته کې نو ټورسټ پاګل دی چې ټورسټ کار څه دی چې راځي به داسې حالاتو کې بالکل د مدین کلام چې کوم روډ دی 15 کیلومتر روډ چې کوم دی نو خراب دی هغه چې ته دې 15 کیلومتر په شپږ ګنټې ستا اخلي او کوم وقاص کوم ځای کې چې صرف زما خیال کې دلته د سړک مسله هم نشته سړک نه علاوه ټولو نه غټه مسله د سړک د هغې نه پس چې مونږ راشو نو هوټلینګ انډسټري په دې پوره ریجن کې ډېر زیات زه به وایم چې هغه زه وایم چې ډېر زیات زړه خوږېږي د انسان چې کوم ځایونه چې هلته جوړ کړی شوي دي یا ډیولپ شوي دي هغې کې انسان فیملی سره د پاتې کېدو اړو څه کانسیپټ نشته
دومره خراب حالات واټر اینډ سینیټیشن نشته بنیادی چې کم ضروریات یو ټورست له پکار دي هغه نشته او د هغې په مقابله کې د کم چې هغه زه به وایم چې مبارک د هغه ټینټ والا چې کم کانسیپټ دی هغه خلکو زیات خپله سره خپله اندېښنه راکړي خو بهرحال پروګرام ټایم زموږ سره بالکل شارټ دی خاص دی تھینک یو ویری مچ تاسو سره بیا هم په دې موضوع خبرې کوو بلکې تاسو نن سره ریپورټ هم رالیږلي دي د پېښور دفتر نه زموږ دلته مرکز ته او هغه به هم بالکل ستاسو رایې به او ستاسو چې کومه رپورټس دي هغه به موږ شاملو وختن فوختنه ډیره مننه تاسو موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړو د ټولو غټه خبره پکې د سکیورټي ټیم ده سمیرا بدقسمتۍ نه خیبر پښتونخوا کې د سکیورټي ټیم یو ډېر غټه یو ده نو د دې په دې باندې خو یو پراپر بلو پرنټ پکار دی کنه مبارک دې باندې خو پراپر یو کار پکار دی تاسو به هغې لپاره یو پیپر ورک کوئ نو بیا به هغې باندې کار روانېږي 15 کالو کې تاسو د یو مین پروجیکټ دی یو مین امپورټنټ انډسټري چې کوم فریم ورک دی هغه نه دی تیار کړی بلو پرنټ خو زه وایم چې بیا ډېر رستنۍ خبره ده چې ما لا اوس هم ډېره غټه خبره وکړه چې 15 کالو کې یو حکومت ته دومره ټایم میلاو نه شو چې تاسو یو فریم ورک جوړ کړئ یو انډسټري لپاره او دا هغه انډسټري ده چې دی کې هغه یو محاوره ده که نه د اردو چې اسمه آنکھیں بند کر کے برستا ہے ډیره زیاته پکې لکه د مری په باره کې ویل کېږي هغه دا خبره ډیره زیاته لکه مطلب غیر پارلماني غونډه کې ډیره بخنه ډیره نه خو لکه لږ غونډه کې وایي چې د مری مثال وي د ډمې دی وي خلک راځي پیسې پندولي د بدقسمتۍ نه زمونږ چې کومه بهترین لوکیشنز دي نیچرل ریسورسز دي نه اوبه دي هلته میان دي په اوبو کې هلته ښکلي نظارې دي خو د بدقسمتۍ نه څو ورځو مخکې پروین تلې وه مري ته K2 ټلویزیون لپاره هغې ډایري جوړوله واوره چې شوې وه نو هلته هغې چې کوم کیسه مونږ ته وکړه هغې کې پنجاب سایډ چې کوم یو حنیف عباسي پولیټیشن چې دی د پاکستان مسلم لیگ نون هغه ډېر فخر سره وویل چې دا ځای چې دی دا زموږ د پنجاب حصه کې راځي او دا یو څو قدمه تاسو مخکې لاړ شئ دا د KPK رینج کې راځي نو مونږ هغوی ته ویلي دي چې تاسو نه دا واورې نه صفا کېږي نو مونږ ته خپله علاقه راکړئ چې مونږ درته واورې صفا کړو دا ډېر غټ سلیپ نو they are politicizing everything based on their word دې ته اردو کې زناټېدار تپړ وایي چې لکه دپاره پروګرام اختتامي مرحله کې یو منټ نیم پاتې شو موږ سره کتونکو نن یوم مۍ ده نن د مزدورانو عالمي ورځ ده او موږ مزدوران دلته لګیا یو کار کوو او نن یو هم مزدور د پاکستان 5 سٹار هوټلز کې سیمینارز غونډې وې دستورې وې او اس چا کې دا همت نو چې هغوی د سړک نه یو مزدور راواخلي او ځان سره په هغه کیا کہیں گے اس کو ہم ویل کال اٹ تھرون ځان سره بالکل ایگزیکټ ځان سره لږ غونډه کې خو بهرحال لږ غونډه کې د دې اخیری لمحاتو کې یوم مۍ کتونکو زمونږ چې کومه د دوو طبقو یو جنګ چې کله په 19مه صدۍ کې روانو او په شیکاګو کې د مزدورانو لپاره 8 hours a day 6 days a week او 8 hours a day دا چې کله دا یو قسم له دستور جوړېدو د مزدورانو د یونین لخوا په دې باندې چې کومه د هغه وخته چې کومه غټه طبقه وه د لویو خلکو طبقه وه هغه د دې مخنیوي کوشش یې کوو او د 1 مۍ په 2 3 4 مۍ دې دوران کې خون خرابه شوی وه په مزدورانو باندې ډزې شوي په یو شمېر تعداد کې هغې کې خلک وجلي شوي خو د هغه احتجاج وروسته بیا مجبوره شوه چې کانسټیټیوشنلي د امریکایي ریاست باونډ شو چې هغه دی د 8 غنټو ورځ ګینې 14 غنټې کار not more than 8 hours not more than 8 hours نو دا د هغه د شیکاګو د مزدورانو د قربانۍ سبب دی چې نن مونږ مته غنټې ډیوټي کوو هم په دې باندې کتونکو زموږ پروګرام ختمېږي زه بالکل کوم سمیرا تاسو چې کومه دی نه کوئ دا به زه شکایت نه زه کوم خو زه بریکس اخلم صحیح ده بالکل نه بالکل هیڅ شک نشته کتونکو نن یوم مۍ ده او به حیثیت مزدور جرنالستان مزدور صحافي مونږ لګیا یو مونږ خپله ډیوټي کوو او څومره مزدوران چې کوم دي په لارو کوڅو تاسو به ګورئ چې هغوی د خپلو ماشومانو د خېټې دوزخه مړ کولو لپاره هغوی خپله مزدوري کوي هغوی د یوم مۍ نه زیاتره خبر هم نه وي همدا زموږ د نن ورځ پروګرام نورو خپرونه کې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو زه مبارک علي او زه سمیرا خان اجازه غواړو د خدای په امان الله پاک